بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وباب سقاية سقائي بالهمزة سقائي بالهمزة، وباب شقاوة شقاوي بالواو، وباب راي وراية رائي ورائي وراوي. دا اوس مصنف رحمه الله بل خبر ذکر کوي چې نسبت شوی چې اخر کې سي منصوب شوی خو په اخر کې یای او یو راغلی ورستو د الف نه، یو راغلی ورستو د الف نه واقع شوی. اوس مصنف رحمه الله دا خبر ذکر کوي. نو باب سقایتون کې به سقائیون و بالهمزه په حمزه. د باب سقایتون مطلب دا دی فعالتون وزن دی چې دغه په اخر کې یا تانیسی راغلی، د مخکې ته یا راغلی د الف نه بعد، نو یې راغلی د الف نه بعد، نو په دې کې به سقاییون وي. دغه یې به په حمزه باندې بدل کړي او دغه تی به حذف شي او تی تانیسی حذف کولی تا ته مخکې ویلې ده چې قیاس دا دی چې حذف تا تانیس تی د تانیس به حذف کولی شي. نو دا خبره دلته ذکر کوي. سقایه هغه لوښي ته ویل کېږي چې په هغې کې خلک اوبس کي. سقایه هغه لوښي ته وایي چې په هغې کې خلک اوبس کي. وباب شقاوتین شقاویون بالواو، او باب د شقاوتون شقاویون به ویل کېږي په واو سره. یعنې دا مثال د هغې دی چې د اخر کې واو راغلی دی د تی تانیسي نه مخکې چې دا ټکی واوي دی. شقاوتون او سقایتون دواړه یو شانتي دي، خو یو یایی دی او بل واوي دی. نو په یایی کې دی یې بدل کړ په حمزه، نو په دې کې به واوي کې به واو په حمزه باندې نه بدلېده او په خپل حال باندې پاتې شي بالواوي په واو باندې. وباب رائین، باب د رائین او د رایتین، رائیون وراویون وراییون. باب د رایون نه مراد دا دی او د باب د رایتون نه چې دلته د الف دا بدل راغلی دی، د واو نه بدل راغلی دی، ځکه د رایون په اصل کې رویون دی او رایتون په اصل کې رویتون دی. نو دلته الف بدل راغلی دی او د یې نه مخکې واقع دی، بدل راغلی دی او د یې نه مخکې واقع دی. نو په دې کې به یو صورت دا وکړي چې دا به مشابه به کې د سقایتون سره، لکه هلته کې چې تی تانیسي لرې کې نو اخر کې یې راله د الف نه بعد، نو دې ته مه ګوره چې د الف پکې اصلي دی او که زاید دی، صرف په دې لفظ کې په شکل کې مشابهت راغلی دی. نو رایون کې رایتون د سقایتون په شانته وایي. نو د هغې سره مشابهت په وجه باندې به داسې وکړي چې دغه یې به په حمزې بدله کړي، نو رایون به پکې ووایي، رایتون کې به هم دغه شانته وي، رایتون کې به هم دغه شانته وي. او رایتون دا جنډۍ ته وایي، رایتون دا جنډۍ ته ویل کېږي. نو اوس دلته وایي چې وراویون او راویون هم پکې ووایه. نو کله چې په راویون کې راویون او رایتون کې راییون ووایي نو دا به درې یاګانې دلته جمع شي. نو دا خرج چې اوله یا په یې بدله کې نو ثلاثه یاګانې به ختم شي. وراییون دا د وجه د مشابهت نه د زبیون سره. زبیون کې او رایون کې فرق دا دی چې رایون کې یې د مخکې الف دی او په زبیون کې یې ده اخر کې یې د مخکې د هغې نه الف دی، بلکې مخکې د هغې نه ساکن دی. په زبیون کې مخکې د یا نه ساکن دی. نو د دې مشابهت په بنا باندې زبیون ویل کېږي. نو راییون پکې ویوه، هم په رایون کې او هم په رایتون کې. وما كان على حرفين إن كان متحرك الأوسط أصلا والمحذوف اللام ولم تعوض همزة وصل أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام وجب رده. دا قاعده لګه اوږده ده، وروسته پسې
پوره خبره ذکر کیږي. کوم اسم چې په دوه حرف وي ما کان علی حرفین هغه اسم چې هغه وي په دوه حرفه. مطلب د خبرې دا دی چې اوس په دوه حرفه دی، مخکې په دوه حرفه نو خو لیکن صار علی حرفین، اوس په دوه حرفه باندې شو، مخکې په درې حرفه خو دغه نه هغه کلمه چې ده د څه وجې نه هغه لرې شوې ده، نو په اسم او فعل کې بیا په دوه حرفه باندې اکتفا کیږي او کله په یو باندې کیږي، په یو حرف باندې اکتفا کیږي. وقایقی کې چې کله ته امر جوړې نو قی به پکې وی، نو یو حرف شو، یو قاب پکې راغو. نو بعض وخت علماء چې دې سره هې د سکتې پکې سیوا که نو قه داسې پکې ووایه، قه دا هې د سکته پکې راوړه. نو کم از کم بعض علماء وایي چې دوه پکار دي چې په یو باندې څه وشي وقف وشي، نو قه داسې ووایه. نو په یو حرف باندې پاتې کیږي، په یو حرف باندې هم پاتې کیږي. نو هغه حرف چې په دوه حروفو باندې پاتې کلمه ان کان متحرک الاوسطی که چرته دا متحرک الاوسطی په دوه حرف چې پاتې کیږي نو یو به حذف کیږي. اوس به کوم حذف کیږي؟ والمحذوف اللام، محذوف لام کلمه وا. ولم تعوز همزه وصل او د دغه چې لام کلمه محذوف وا، نو د محذوف په عوض کې همزه وصلی نه ورغلی پکې. یو خبره دا شوه. او دویمه خبره دا شوه او کان المحذوف فاء، یو محذوف فا کلمه وا وهو معتل اللام، خدا اسم چې دی دا معتل اللام فی کلمه حذف شوی وه، نو بیا په دوه حرف باندې پاتې شوی و، نو وجب رده، واجب دی رده، رد دی واپس کول دی هر هغه اسم چې په دوه حرف پاتې شي. نو د دې نه یو حرف حذف شوی، نو دا په درې قسمه دی. دا مختصر خبره واوره. دا په درې قسمه باندې، یو دا دی واجب الرد. واجب الرد مطلب دا دی چې د نسبت په صورت کې به هغه محذوف خامخا را واپس کړي. دویم جائز الرد، دویم جائز الرد، جایز دی که دغه محذوف راوړي او کني راوړي ستا خوښه ده. او دریم دی ممتنع الرد، محذوف به واپس نه راوړلی نشي. اوس راشه هر چې واجب الرد دی، هر چې واجب الرد دی نو دا هغه دی چې متحرک الاوسط دی په اصل کې، دا په اصل کې متحرک الاوسط دی. اوس خو په دوه حرفه دی، متوسط پکې نشته دی، منځ حرف پدې کې نشته ځکه دوه حروف دي، خو دا متحرک الاوسط دی، خو اصلا منځ حرف متحرک دی، خو په اصل کې د حذف نه مخکې دغه متحرک او محذوف چې کوم دی نو د لام کلمه ده، او د هغې محذوف نه عوض همزه وصلیه نه ده راغلې. دا شرطونه ذهن کې کېنوه، دا به ذکر کوي انشاءالله. او یا داسې دی چې محذوف دا د فی کلمه ده، خو دا لفظ معتل اللام دی، معتل اللام دی. نو په دې صورت کې به د محذوف واپس کول واجبي، د محذوف واپس کول په دې کې واجبي. نو د هغې دلته بیان یې وکړو، لکه ابون، ابون دا اخون، ستون او یا سهون پکې ووایه. اصلي ستون دی، خو اصلي ستون نه دی، خو لیکن په حال په نسبت کې دا راغلی دی. د ابون دا دلته په دوه حرفه پاتې شوی دی، په دوه حرفه باندې پاتې شوی دی، یو حمزه ده یو با ده. خو د ابون اصل چې دی ابون دی، نو لفظ چې متحرک الاوسطی ابون بای په منځ کې راغلی ده، متحرک الاوسط دی. والمحذوف اللام، او بل شرط هم پکې کې واقع شو چې محذوف په دې کې لام کلمه ده چې هغه واو دی. ولم تعوض همزه وصل، او دریم شرط هم پکې راغی چې هغه عوض کې همزه وصلی
نه ده راغلی، نو په دې کې به واجب الرد دی. دا محذوب چې کوم دی دا به واپس کې چې دلته دغه واو دی، نو ابویون به پکې وي، که ابویین، نو ابویون به پکې وي. و اخوی، دا اخون دی په 2 حرف پاتې شوی دی، او دا په اصل کې اخون دی. اخون متحرک الاوسط دی، محذوب لام کلمه ده، عوض یې نه دی راغلی، نو محذوب واپس کا، او دا واپس کول په دې کې واجب دی. نو اخویون پکې ووایا، نسبت کې اخویون ووایا. او ستهیون دا په ستون لپس کې دی، دا ستون په اصل کې ستهون دی، ستهون. نو په دې کې سوچو کا متحرک الاوسط دی، ستهون متحرک الاوسط دی، او محذوب د لام کلمه ده، او حمزه وصلیه په کې نه دراغلی، حمزه وصلی په دې کې نه دراغلی. نو چې نه دراغلی نو په دې کې واپس که په نسبت کې، نو ستهیون پکې ووایا، ستهیون. او وشویون فی شیتون، او وشویون به په شیتون کې. نو دا مثال دی داغې چې په دې کې فا کلمه حذف شوي. ځکه دلته یو خبره کړې وه چې ان کان متحرک الاوسط اصلا والمحذوف اللام ولم تعوض همزة وصل، او كان المحذوف فاء وهو معتل اللام، او دا معتل اللام، فا کلمه حذفي او ټکی معتل اللام او متحرک الاوسطي، متحرک الاوسطي لکه شیتون شو. دا دغه مثال ذکر کوي د دریم صورت. نو په دې کې به وشویون به پکې وي، وشویون، ځکه چې دا فعلون وزن دی، او د فعلون وزن مصدر په واو چې دی په ځای د فعل کلمې باندې راشي، نو دا به حذف کیږي، ورپسې حرف به کسره ورته ورکول کیږي، او دغه محذوب په عوض کې به فی عوضی مصدری راځي. شیتون لکه عیدتون په شانته شو کنه، دا تی مصدری پکې راغلی ده، تی مصدری عوضی پکې راغلی ده. عفوا مافی ویله خدا تی مصدری عوضی ده. نو وشویون به پکې وي، وشویون به پکې وي. محذوب به واپس شي چې هغه واو دی، محذوب به واپس شي چې هغه اول واو دی، او دا دویم دا یې چې دا په بدل شي، نو وشویون بشي. وقال الاخفش وشویون، وشیون اخفش وی چې وشیون به وي علی الاصل، په خپل اصل باندې. اصل مطلب دا دی چې وشیون د دې اصل دی، فعل په وزن دی. وان كانت لامه صحيحه غير والمحذوب غيرها، کچرت لام کلمه صحیح وه او محذوب د لام کلمې نه علاوه د دې نه لم يرد، نو نه بشي واپس کولی. دغه ممتنع رد خبره کوي چې واپس کولی به نشي. ممتنع رد هغه دا دی چې هغه اسم دی چې لام کلمې صحیح ده او محذوب د لام کلمې ده راغلی دی، لکه مثال ذکر کوي عیدیون کعیدیون، زینیون صحیون فی صحین. نو په دې کې چې دا اصل کې لام کلمه صحیح ده او محذوب کلمه د لام کلمه نه عوض راغلی، لکه وعدون، عدیون په اصل کې وعدون دی، وعدون دی، او محذوب چې کوم دی په دې کې د لام کلمه نه علاوه واو دی، نو هغه فی کلمه ده په دې کې، او لام کلمه صحیح ده په دې کې، لکه وعده یعدون ماخوذ دی ده. نو دا دال کلمه چې کوم ده دا لام دی او دا صحیح ده او حرف علت دی. نو یو پکې شرط پکې ختم شو، یو شرط پکې کې ختم شو چې محذوب بلام کلمه متحرک الاوسط وي، او په عوض کې به حمزه وصلی نه راغلی، نو هلته محذوب واپس کول واجب او دلته ممتنع دی.
ځکه یو شرط هم پکې راغی نو چې رانغی پکې نو بعدون لفظ و عوض یې نه و راغلی نو همزه وصلي پکې نه و راغلی هغه چې ته وایې چې علتون کې د تی راغلی ده نو هغه تی مصدري ده عوض یې راغلی دی خو همزه وصلي نه ده راغلی نو دې وجې نه دلته به عیدیون به پکې وی صرف تی تانیسی به تی لرې کړي او بیا به نسبت وکړي او محذوب به نه واپس کړي په دې کې او زینیون په زینتون کې به وی او صحیون په سهون کې به وی سهون دا متحرک الاوسط دی خو د دې محذوب لام کلمه نه ده محذوب بلکې عین کلمه ده ځکه په ستهون کې ستون او سهون دواړه پکې ویلی شي معنا د دواړو یو شان ته راځي نو ستهیون او ستهیون ستهونو په اصل کې نو محذوب په دې کې عین کلمه ده په سهون کې نو صحیون به پکې وي محذوب په دې کې نه واپس کې د پاره د دې چې التباسي دغه مخکې قسم او د دې سره التباس را نشي او بل خبره ده چې یو اسم چې کوم دی په دوه حرف باندې پاتې شي او جائز الردی چې کوم جایز الرد دی نو هغه دغه اسم دی چې هغه ساکن الاوسطي نو محذوب لام کلمه ده همزه وصلي په اول کې نشته ده نو هغه یو شرط ختم شو نه راغلی همزه وصلي په عوض کې محذوب لام کلمه ده او بیا دغه دویم شق هغه ده چې متحرک الاوسط دی محذوب لام کلمه ده خو عوض راغلی دی دریم صورت دا دی چې ساکن الاوسط دی اسم او محذوب لام کلمه ده او د هغې نه عوض راغلی دی لکه اسمون د هغې مثال اسمون دی دا په اصل کې سمون دی معتل اللام دی او ساکن الاوسط دی ساکن الاوسط دی او د محذوب په عوض کې همزه وصلي باول کې راغلی ده نو تاله دواړه خبرې دلته جایز دي محذوب واپس کې نو ټیک ده او که نه واپس کې نو د هغې عوض قایم مقام د هغې شته دی نو دا اسانه نه ده خبره نو دې وجې نه دا خبره کوي وجاء عیدویون او راغلی دی عیدویون راغلی دی خدا یاد که چې عیدتون کې کله نسبت کې نو عیدویون پکې ویلی شي خدا رد محذوب نه دی ځکه رد محذوب کې نو بیا په اول کې ځکه په وعدون کې په کومه طریقه باندې تا دغه وکړو د فا کلمه ته حذف کړه او واو دلته راغی په ځای د لام کلمې باندې راغلی دی عوض نه دی راغلی محذوب واپس شوی نه دی په دې کې بلکې دا زیاتي واو راغلی دی نو عیدویون پکې وی وما سواهما او هغه چې اسما چې هغه علاوه د دواړو نه دي مخکې تا دوه قسمه ذکر کړه واجب الرد او ممتنع الرد نو دا سوا چې کوم دي نو يجوز فيه الامران په دې کې دوه خبرې جایز دي رد محذوب او عدم رد محذوب او عدم رد د محذوب دا به کوم یوي دا به ساکن الاوسط به دغه او محذوب به پکې لام کلمه نو چې یو شرط پکې ورک شو چې هغه متحرک الاوسط دی او محذوب لام کلمه وه او همزه وصلي په عوض کې نه راغلی نو یو شرط تلاړو نو بیا خبره ورانه شوه نو بیا قاعده نه جوړېږي لکه دلته مثال ذکر کړی دی په غدون کې غدیون لکه دا ساکن الاوسط شو محذوب لام کلمه شو په دې کې او همزه وصلي په عوض کې ده راغلی نو غدون ویلی کېږي نو په دې کې محذوب واپس کې غدویون پکې وي او که نه واپس کې نو غدیون پکې وایم یعنی دا جائز رد صورتونه دي دویم صورت به دی چې دا متحرک الاوسطي دا به متحرک الاوسطي خو محذوب به لام کلمه محذوب به د دې لام کلمه او د هغې په عوض کې به همزه وصلي راغلی لکه دلته مثال ذکر کړی دی ابنیون نو دا په اصل کې ابنون دی
نو ابن پاس کې به بنون دی متحرک الاوسط شو ده محذوف لام کلمه شو او دا لام کلمې په عوض کې په اخر کې په اول کې حمزه وصلی راغلی ده بیا نو شرطونه پکې یو پکې ورک شو نو چې یو شرط پکې ورک شو نو تعالی جایز دی چې تو ابنیون او تو بنویون محذوف واپس کول جایز دی پکې او دریم صورت بدای چې اسم ساکن الاوسط دی او محذوف لام کلمه ده او عوض چې دی نو دغې نه عوض راغلی دی حمزه وصلی چې اسم ساکن الاوسط شو او محذوف لام کلمه ده یو شرط چې ختم شو نو بل شرط په دې کې موجود دی ولم تعوض حمزه وصلی په دې کې حمزه وصلی په دې کې عوض کې راغلی ده په دې صورت کې نو لکه دغې مثال لکه اسمون شو نو اسمون په اصل کې سمون دی ساکن الاوسط دی محذوف لام کلمه ده د واو د حذف نه بعد په عوض کې حمزه راله نو اسمون شو اوس چې نسبت کې نو اسمیون پکې ویل پکار دی او یا پکې سم ویون او سمویون داسې پکې ویلی شي ځکه چې د محذوف واپس کول جایز دی پکې یجوز فیه الامران جایز دی په دې کې دواړه خبرې محذوف واپس کول او نه واپس کول دواړه پکې ونع غدویون دا په غدون کې یو دا متحرک الاوسط دا ساکن الاوسط دی و بنویون وابنیون دا په بنون کې د متحرک الاوسط دی خو په عوض کې حمزه وصلی په اول کې راغلی ده ابنیون حریون وحیر حیون په حرحون کې دی دا حرحون کې نو په دې کې دا ساکن الاوسط دی او یا متحرک الاوسط دی خو محذوف دی چې دی نو هغه لام کلمه ده او عوض نه دی راغلی نو واپس کول په دې کې دواړه جایز شو وحیریون وحیرحیون وابو الحسن يسكن ما اصله السكون او ابو الحسن دا اسم کنیه د اخپش دی عرف دی نو په دې باندې مشهور شوی او په دې اخپش باندې ځکه چې د باره کې راځي چې وې د نور ته نشو کتلی نو بعضې کسان چې د نور ته ګوري نو دا سترګې رپېږي نو دی به هم داسې و نو دا د اخپش چې دی نو اسمی کنیه ده نو اخپش دا خبره کوي چې ساکن کې به هغه سیز اصله السکون چې اصل هغې سکون دی فیقول غدویون پکې وی غدون ساکن الاوسط دی نو کله چې محذوف واپس که نو په دې نسبت کې هغه ساکن چې کوم دی حرف ساکن دی چې هغه عین کلمه ده نو غدویون به پکې وی وحرحیون په دې کې دواړه ویل جایز دي اصل هم ویل شي تنبیه دپاره چې اصل چې دی دا ساکن الاوسط دی و اخت و بنت که اخن او اختون او بنتون دا په شان د اخون او د ابنون دی په نزد سیبوی باندې یعنی په دې کې به محذوف واپس کې او دا تی تانیسی به د لرې کېږي او ځکه چې بعضې کسان وایي چې دا تی تانیسی په اصل کې دغه واو دی نو هغه واو راوړل شوی د مؤنث مذکر په منځ کې د فرق دپاره نو دا اصل کې اخواتونو او دا ابنون د بنوتونو متحرک الاوسط دی تی تانیسی پکې راغلی ده نو هغه تی لرې شوه نو اخواتون کې به اخویون به پکې وی او په بنوتون کې به بنویون وی د مذکر او د مؤنث نسبت به کې یو شان شي وعلیه او په دې باندې بنا دی کلتا کلویون نو کلتا دا په دې باندې بنا دی کلا په کلا کې دالیب په پو باندې بدل کی نو کلویون به پکې وی کلا ویون به پکې وی وقال یونس او یونس دا خبره کوي چې اختیون و بنتیون اختیون به وی بنتیون به وی ولی به وی اختیون بنتیون به ولی وی ځکه به وی
چې د مذکر او مؤنث په منځ کې فرق راشي. وعلیه کلتی و کلتوی و کلتاوی، او بنا دی په دې مذهب د باندې کلتی او په کلتا کې به وي غالب به حذف کې، نو کلتی به پکې وي، تی به پکې ذکر کې، او کلتوی کې به یاد سي وکي چې د کلتا غالب په واو باندې بدل کې، نو کلتوی او یا به داسې وکي چې د کلتا لیب به بدل کې په واو باندې او د هغې نه مخکې به الف راوړي، نو کلتا ویون به پکې وي. نو درې واړه په دې کې جایز شو. دې لپاره چې فرق واضح شي په مابین د کلا او د کلتا کې، د مذکر او د مؤنث کې، د مذکر او د مؤنث کې. دا دې ځای پورې بس دی، به روان درس کې نوې خبره کېږي. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.